बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनु कतुनको ज़यम अमीन खान और तासु टोलु ता पखपल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हरकले वायम। उम्मीद लरम چې ستاسو ژوند به ښه روان وي، خوشحاله او سوکاله به خدای دې وکړي چې ستاسو راتلونکی ژوند او ساعتونه نور هم د خوشحالو سبب وګرځي. ګرانو کتونکو، نن ما ستاسو دپاره یو داسې ټاپک راوړی دی چې زما د دې ننني ویډیو لیکچر ټاپک چې کوم دی نو هغه دلته په بورډ تاسو ته ښکاري. ما لیکل دي وای آی سټارټډ یوټیوب چینل، یعنی ما یوټیوب چینل ولې سټارټ کو. داسې د دې مقصد سره نو دا چینل چې کوم ما سټارټ کو نو زه غواړم دلته ما تاسو ته لیکلی دي پوینټ نمبر 1 to educate our Pashtun society on world politics through research and analysis. زه غواړم چې د خپله پښتنه ټولنه دې ته تعلیم ورکم، دې ته پوهه ورکم د خپل وس مطابق. چونکې زه ځان ته ماهر نه وایم، زه ځان ته ایکسپرټ نه وایم، زه ځان ته سټوډنټ وایم، زه ځان ته یو ریسرچر وایم. او ریسرچر چې کوم وي نو هغه ریسرچ کوي، نوی نوی زده کړه کوي، د علومو سمندر ته ځان ورغورځوي، په هغې کې نوی نوی معلومات، علم او پوهه راغونډوي او هغه بیا یو ریسرچ ډیټا چې کله راټوله کړي نو هغه د نورې معاشرې سره د سوسایټي سره شیر کوي. نو زما کوشش به هم دا وي چې زه به پخپله هم زده کړه کوم، ریسرچ به کوم او بیا د دغه ریسرچ او انالیسس په ترو باندې به تاسو د انټرنیشنل پالیټکس چې کوم پیچیده رازونه دي، کوم پټ حقیقتونه دي، د هغې نه به تاسو آګاه کوم، تاسو به خبروم، په هغې به تاسو پوهه کوم، په اسانه پښتو ژبه کې به تاسو دپاره تجزیې راوړم. زما میجر ټاپکس چې کوم دي نو هغه هم زه تاسو سره غواړم چې شیر کړم. میجر ټاپکس به زمونږ په دې چینل باندې تاسو ته چې کوم ایکسپلین کیږي نو هغې کې به وي پولیټیکل هیسټري، یعنی سیاسي تاریخ د دې ټولې دنیا، د دې پولیټیکل ورلډ میپ سیاسي تاریخ به موږ تاسو ته ایکسپلین کوو سټیپ بای سټیپ په یو ویډیو سیریز شکل کې. ټیک ده. سیکنډ، پولیټیکل سیسټمز. ګورئ دا پولیټیکل سیسټم چې کوم دی دا هم ډیر زیات براډ ټرم دی او په دې کې دننه د دنیا مختلف نظامونه چې کوم دي نو هغه موږ سټډي کولی شو. موږ له پکار دا ده چې دا موږ سټډي کړو، په دې موږ ځان پوهه کړو. چې کله موږ بین الاقوامي پولیټیکل هیسټري سټډي کړو، پولیټیکل تاریخ ولولو، پولیټیکل سیسټمز ولولو، نو موږ به پوهه شو، د دنیا په سیسټم باندې به موږ پوهه شو. موږ ته به دا پاته ولګي چې یاره د دنیا نظام څنګه روان دی. ورسره پولیټیکل آیډیالوجیز. پولیټیکل آیډیالوجي سیاسي نظریات دا څنګه راله په وجود کې، د څه وکړل په دنیا کې، د کوم انقلابات، کوم چینجز راوستل، نو دا به هم تاسو ته په دې چینل ایکسپلین کیږي. او د دې سره سره به ورلډ کرنٹ افیرز، ورلډ کرنٹ افیرز چونکې دا خو زما د فیلډ سبجیکټ دی، زما خو د دې سره تعلق دی. کرنٹ افیرز، حالات حاضره، رواني چارې د ټولې دنیا په دې خو موږ ټایم ټو ټایم نظر ساتو. نو دا به هم انشاءالله تاسو سره په دې باندې هم تجزیې او لیکچرز ویډیو سیریز یو سلسله به شروع کوو، هغه به تاسو سره شیر کوو. را به شو اوس دې پوینټ له سیکنډ ټرم له دې ځای کې ما تاسو ته لیکلي دي پښتونولي. ګورئ پښتونولي چې کومه ده اینډ پښتون کلچر، دا هم یو ډیر براډ ټرم دی. موږ خو پښتانه یو، خو موږ د پښتونولۍ نه زیات پښتانه چې کوم دي نو موږ د دې د فلسفې نه یو خبر. موږ د پښتو په فلسفه نه پوهیږو، موږ د پښتونولۍ په فلسفه نه پوهیږو. بیا موږ خپل پښتون تاریخ، ادبیات، کلچر، هیسټري د دې نه هم نه یو خبر، دا هم نه پیژنو. نو ما دا هم ضروري وګڼله چونکې دا مې هم په دې کورس کې شامل کړي دي انشاءالله چې زه به تاسو ته په دې ټرم باندې، یعنی په دې ټاپکس باندې، په پښتونولي اینډ پښتون کلچر، په پښتونولۍ او پښتون کلچر، پښتون کلتور به هم تاسو ته یو ویډیو سیریز لیکچر چې کوم دی نو هغه په دې چینل اپلوډ کوم. انشاءالله تاسو به ډیر په صحیح طریقه باندې پوه شئ.
ورسره به راځو بیا د دې نه پس اسلامیک هسټري له اسلامي تاریخ به ورسره هم چیړو او لاست کې میډیا سټډیز هم ضروری دي چې موږ په دې هم پوه شو. نن سبا د میډیا دور دی، میډیا هر سړی استعمالوي او بیا په خاصه توګه باندې سوشل میډیا خو هر کس استعمالوي. د نن سبا دور پاورفل میډیا چې ده نو هغه سوشل میډیا ده. نو موږ به په دې باندې هم ځان پوه کوو چې یاره سوشل میډیا چې کومه ده دا څه شی دی، ډیجیټل میډیا څه شی دی، الکترونیک میډیا څه شی دی او د میډیا تیوري څه شی دی، د میډیا چې کومه فلسفي ده هغه به هم ستاسو سره ایکسپلین کوو. ورسره به تاسو په دې هم پوه کوو چې یاره میډیا په دنیا باندې څنګه راج کوي، میډیا د دنیا د خلکو ذهنونه او د خلکو سوچ او فکر څنګه په ډېر کم وخت کې چینج کوي. دا ټول لیکچرز به ستاسو سره شیر کوو او تاسو ته به یو ریسرچ بیسډ ډیټا چې کومه ده دا به تاسو ته پرووایډ کوو. خو لہذا تاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې زموږ دا یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او زموږ ملګري جوړ شئ. چې تاسو موږ سپورټ کوئ، زموږ سوچ، زموږ غږ، زموږ آواز تاسو مضبوط کوئ، نو موږ ته به حوصله افزایي میلاویږي او موږ به ستاسو دپاره نوي معلوماتي ویډیوز او لیکچرز چې کوم دي تجزیې هغه به جوړوو راوړو به او انشاءالله دغه سلسله به برقرار ساتو. په اخره کې تاسو ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې کایندلی په دې ویډیو باندې زموږ سره خپل نظر خامخا شریک کړئ، خامخا یو څه پازیټیو خبره ولیکئ، د دې ویډیو لیکچر په حوالې سره خپل رای زموږ سره شریکه کړئ. دا کوم ټاپکس چې ما ستاسو سره ډسکس کړه د دې په حوالې سره ستاسو نظر څه دی؟ آیا دا لوستل، په دې ځان پوهه کول، په دې ریسرچ تحقیق کول دا ضروری دی، لازمي دی په دې دور کې، نه دی ضروری؟ تاسو څه وایئ په دې هکله؟ ضرور زموږ سره په کامنټ سیکشنز کې خپل نظر شریک کړئ او که دا چینل تاسو نوي سبسکرایب کړئ کایندلی دا سبسکرایب کړئ، آل بټن ورسره هم آن کړئ. زموږ سره پاتې شئ. تھینک یو ویری مچ.